پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو مسکاو و خپرونو ته. خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نه د جاسوسي پیښه اوري، نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او مبارک غاښونه یې لکه د برېښنا په څیر ځلیږي. امام سیوطي رحمه الله په خپل تفسیر در منصور کې لیکي چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د خندق د غذا پر موقع زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو د لښکر د حالاتو د څرګندولو او پلټنې لپاره ولیږلم. د ویرې، یخني او ډار سره سره زه سمدلاسه پاڅېدم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پر ځای راوړم. د تللو پر وخت راته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دعا وکړه: ای الله، ته د حذیفه ساتنه او حفاظت وکړه، له مخکې څخه، له شاته څخه، له ښي لور څخه او د کیڼ لور څخه او د بره طرف نه او د لاندې د طرفه، یا الله، ته د حذیفه ساتنه او حفاظت وکړه. حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې زما په هکله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه، نو زما د زړه څخه هر ډول ویره ختمه شوه، یخني هم راڅخه لرې شوه او داسې مې ونګیرل لکه په یوه توده سیمه کې چې د خپل منزل په لورې روان یم او ځم. زما د تللو پر وخت راته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په ټینګار سره فرمایلې وه چې د پلټنې په دوران کې کم حرکت مه کوه او په چوپه طریقه بیرته راستون شه. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې زه د کفارو د لښکر سره نږدې شوم، نو ومې لیدل چې هلته اور بلیږي او خلک په اور ځانونه ګرموي. ابو سفیان هم چې د لښکر مشري یې پر غاړه وه، پر اور ځان تودوه. زما په زړه کې راتیره شوه چې دا به تر ټولو غوره موقع وي چې د ابو سفیان کار همدلته ور ختم کړم، یعنې ویې وژنم. ما له خپلې کڅوړې څخه غشی راوښکه او په لندۍ کې مې کیښود، خو په همدې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره رایاده شوه چې رسول الله راته فرمایلي و کوم حرکت ونه کړي. نو په همدې اساس له دې کاره مې بیرته لاس واخیست، غشی مې بیرته په کڅوړه کې کیښود. دا د الله فیصله ده. که ابو سفیان وژلی وی نو ځای به جهنم و، خو په وروسته زمانه کې ابو سفیان په محمد رسول الله باندې ایمان راوړي او د هغه نه جلیل القدر صحابي جوړیږي. حذیفه فرمایي په دې وخت کې د کفارو د لښکر دا حال و چې له هرې لورې څخه د بیرته ستون شه بیرته ستون شه غږونه راتلل، ځکه چې د ډیر سخت طوفان او تندې هوا له امله د دوی پر خیمو د شګو او کوچنیو کاڼو باران وریده. د خیمو تنابونه یې تیزې هوا په آسمان کې لغړول. اسونه او اوښان یې هم یو خوا او بل خوا وتښتېدل. د کفارو د لښکر زما په اړه شک پیدا شه چې ښایي دا کوم جاسوس وي. هر سړي به د خپل نږدې ملګري لاس نیوه او پوښتل به یې تاسې څوک یاست. ما هم په ډیره بیړه د یو سړي لاس ونیوه او له هغه څخه مې وپوښتل تاسې څوک یاست. هغه ځواب راکه آیا ته ما نه پیژنې؟ زه فلانی د فلانی زوی یم. کله چې زه بیرته راستون شوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې له ټول حال څخه خبر که
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې له لمانځه څخه وزګار شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې زما څخه ټوله پیښه واورېدله او دې ځای ته چې راورسېدلم چې ما هم په بیړه سره یو کس له لاسه ونیوه او پوښتنه مې ترې وکړه چې تاسو څوک یاست، نو د خوشحالي څرګندوی رسول الله وکړه چې د زړه راښکونکې مسکا له امله یې مخکیني مبارک غاښونه لکه د سپوږمۍ په څیر وځلیدل. له هغې وروسته حضرت حذیفه فرمایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو مبارکو پښو لور ته څملولم او د خپل څادر څخه یې یوه برخه په ما راخوره کړه. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې پښې د خپلې سینې او ټټر پورې کلکې نیولې وې. تاسو ګورئ کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نه دا خبره اوري نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي چې غاښونه یې لکه د سپوږمۍ په څیر ځلیږي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نعیمان رضی الله تعالی عنه د اوښ پر ذبحه کولو باندې خاندي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. ابن اسیر لیکي چې ربیعه بن عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو کلیوال پر خپل اوښ سپور او مدینې منورې ته راغی. خپل اوښ یې د مسجد نبوي څخه د باندې وتړه. له هغې وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. ځینې صحابه و کرامو رضی الله عنهم نعیمان رضی الله تعالی عنه ته وویل که تاسې دا اوښ ذبحه او حلال کړئ نو موږ ټول به یې غوښه وخورو. پاتې شو د دې اوښ قیمت، نو قیمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کړي. عربي او کلیوال رسول الله سره ناست دی، اوښ یې بیرون تړلی دی او صحابه کرام دا تصمیم نیسي تر دې چې هغه اوښ نعیمان رضی الله تعالی عنه ذبحه او حلال که سړی خبر نه دی. کله چې کلیوال بیرته ستنېده نو ویلیدل چې اوښ یې ذبحه او حلال کړی شوی دی. نو شور او غوغا یې پیل کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د باندې تشریف راوړ او وی فرمایل چا دا کار کړی؟ صحابه و کرامو رضی الله عنهم جواب ورکه نعیمان رضی الله تعالی عنه دا کار کړی او د دې اوښ هغه ذبحه کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت نعیمان رضی الله تعالی عنه په لټه کې د زباعه بنت زبیر بن عبدالمطلب کور ته ورسید. نعیمان رضی الله تعالی عنه هلته پټ شوی و. یو چا د ده لور ته اشاره وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورزیاته کړه چې نعیمان رضی الله تعالی عنه ما هم دلته ولید چې پټ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه ځایه نعیمان رضی الله تعالی عنه را اوښکو او ترې وپوښتل چې تاسې دا کار ولې کړی دی؟ هغه بانډچي او هغه کلیوال ماسکه راغلی و. هغه خپل اوښ د مسجد نبوي نه بهر تړلی و. هغه ما سره خبرې کولې او تاسې د هغه اوښ حلال کړی او ذبحه کړی مو دی؟ نعیمان رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ ای د الله تعالی رسوله خلکو ما ته وویلې که تاسې دا اوښ ذبحه کړئ نو موږ ټول به یې غوښه اخورو او قیمت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کړي. حضرت نعیمان وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو مسکی شو. په مبارکو شونډو باندې خندا خپره شوه او د نعیمان له مخ څخه د خاورو ګرد او غبار پاک. له هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کلیوال او بانډچي ته د اوښ د ذبحه کېدلو په بدل کې د هغه قیمت ورکړ. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه په راتګ باندې مسکی کیږي. په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د ابن هشام سیرت لیکي چې جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله د تره زوی کېده د حبشې په لور هجرت کړی و. په کومه ورځ چې هغه بیرته راستون شو په همدې ورځ مسلمانانو خیبر فتح کړی و. د جعفر رضی الله تعالی عنه په راستنېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په تندي ښکل که او غاړه یې ورڅخه تاو کړه. له هغې وروسته یې په مسکا وفرمایل زه نه پوهېږم چې زه د جعفر رضی الله تعالی عنه په راتګ ډېر خوشحاله یم او که د خیبر په فتح باندې. دوه خوشحالۍ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځای ویني او رسول الله مسکی کیږي. په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او دا وایي چې زه نه پوهېږم چې زه د جعفر رضی الله تعالی عنه په راتګ ډېر خوشحاله یم او که د خیبر په فتح باندې.
رسول الله کله هم بېځایه نه دي خندلي. په مبارکو شونډو باندې بېځایه مسکا نه ده خپره شوې. زموږ غوندې د خلکو د خندولو لپاره چټیات نه دي ویلي او په کړس کړس او په قهقه سره رسول الله کله هم نه دي خندلي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د طلحه رضی الله تعالی عنه د باغ په بخلو باندې خاندي. د ابن کثیر تفسیر لیکي چې انس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې تر هر چا ډیر د کجورو باغونه درلودل. د ده یو باغ د بیرحا په نوم و چې حضرت طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه ته تر ټولو زیات غوره او زړه ته نږدې باغ و. دا باغ مسجد نبوي سره نږدې و او ډیرې خوږې اوبه او خوږې کجورې درلودلې. هغه باغ اوس په مسجد نبوي کې داخل دی. ځینې دوستان هلته ول چې کومه خوږه چینه وه په هغه باغ کې د هغې چینې ځای ما ته راوښودو چې اوس په مسجد نبوي کې داخل دی او کومه حصه چې د باغ وه هغه یې ما ته هم راوښودله. زه الحمدلله هلته وګرځېدلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زیاتره وخت دې باغ ته تشریف راوړو او د دې اوبه به یې څښلې ځکه اوبه یې ډېرې خوږې وې. کله چې د قرآن کریم دا آیت را نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تاسو به هیڅکله د نیکي لوړه درجه حاصله نه کړئ تر څو پورې چې د الله په لاره کې تر ټولو غوره مال خرچ نه کړئ. د دې آیت له اورېدو سره سم حضرت طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او وړاندیز یې وکړه ای د الله رسوله ما ته د بیرحا باغ تر ټولو باغونو زیات غوره او زړه ته رانږدې دی او الله رب العزت حکم کړی چې تر ټولو غوره مال زما په لاره کې خرج کړئ، نو زه همدا باغ د الله په لاره کې وقف کوم. ای د الله رسوله ستاسې چې څرنګه خوښه وي په هماغه څیر له دې باغ څخه مصرف وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د طلحه رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده نو د ډېرې خوشحالي څرګندوه یې وکړه او په مبارکو شونډو یې مسکا خپره شوه چې مبارک غاښونه یې د سپوږمۍ په څیر ځلېدل چې د واورې نه سپین ول چې د هغه د ترحم او د شفقت نظر په ټولو صحابهو باندې پرېوت. رسول الله فرمایل دا ډیر غوره باغ دی، مناسبه ده چې د دې باغ کجورې او خرماوې په خپلو نږدې خپلوانو وویشي. تر دې چې طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه باغ ټولې کجورې په خپلو خپلوانو باندې وویشلې او د الله رب العزت په لاره کې خپل ټول باغ وقف که. نو د حضرت طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه ژوند او د هغه مینه رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا د مسلمانانو لپاره عبرت دی او لوی درس دی. هغه شی د الله رب العزت په لاره کې مصرف کړئ چې در ټولو نه زیات هغه تاسو ته غوره وي. هسې مالونه د الله په لار کې مه مصرفوئ، مې ورکوئ چې هغه د ستاسو د کاره غورځېدلي وي او وایي به چې دا به د الله په لاره کې ورکړم. داسې نه، که غواړئ چې ستاسو نه الله راضي شي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم راضي شي نو هغه مال د الله رب العزت په لاره کې مصرف کړئ چې تر ټولو زیات هغه تاسو لپاره غوره وي. لکه څنګه چې د بیرحا باغ حضرت طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه د الله په لاره کې وقف که نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت طلحه انصاري دا خبره اوري نو په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي او هغه ته وایي دا ډیر غوره باغ دی، مناسبه ده چې د دې باغ کجورې په خپلو نږدې خپلوانو وویشي. او حضرت طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امر ته غاړه ږدي. نور به م واورو قدرمن اورېدونکو خود یوې دمې نه وروسته. د قارون زر نه لرم بس یو میزان دی په یوه سکه د مسکا تر تا قربان دی تشویح سبب د وجود د ثقلینو خاورې رنجره کړه ستا د قدمینو تشویح سبب د وجود د ثقلینو خاورې رنجره کړه ستا د قدمینو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه کله چې د زید بن ارقم د تصدیق او سپیناوي آیتونه نازلیږي
نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي، غاښونه یې د سپوږمۍ او ستورو په شان ځلیږي. د ابن کثیر تفسیر لیکي چې د بني مستلق د غذا پر موقع د یو انصاري او مهاجر ترمنځ شخړه رامنځته شوه. دوی دواړو خپل خپل قوم د مرستې لپاره را وغوښتل. نږدې و چې د مهاجرینو او انصارو ترمنځ لویه جګړه پیښه شي، خو ځینې خیرغوښتونکو صحابه و کرامو رضی الله عنهم بیرته په سوله سره شخړه ختمه کړه. کله چې د منافقینو مشر عبدالله بن ابی له دې جګړې څخه خبر شو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک شان کې ډیر ګستاخه الفاظ وویل او خپلو ملګرو ته یې زیاته کړه. دا کار ټول ستاسې له لاسه رامنځته شو. تاسې خلکو دې مهاجرینو ته په خپل ښار کې ځای ورکه، دوی ته مو له خپل مال څخه نیمه برخه ورکړه. که تاسې له دوی سره مرسته ونه کړئ نو دوی به بیرته مجبوره شي او خپلې سیمې ته به ولاړ شي. په الله رب العزت باندې قسم چې موږ کله مدینې ته ورسېدلو نو موږ عزت لرونکي خلک به دوی ذلیله او شرمنده خلک هرومرو له مدینې باسو. هغه منافق ځان ته د عزت خاوند ویلي او مهاجرینو رضی الله تعالی عنهم ته یې ذلیله او شرمنده ویلي، او دا تصمیم یې نیولی و چې کله د دې غزوې نه وګرځو نو موږ عزتمن خلک به دا ذلیل او شرمنده خلک د مدینې نه وباسو. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه چې اوس نوی د ځواني په موسم ورګډ شوی و، هغه هم په همدې ډله کې و چې دا خبره یې واورېده نو په ډیره جذبه یې د منافقینو مشر عبدالله ابن ابی ته ورزیاته کړه. په الله قسم چې تاسې په خپله ذلیل او شرمنده یاست، په خپله قوم کې د هم عزت او درناوی نشته او نه تاسې کوم مرستندوی لرئ. د عزت او مرتبې څښتن خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله تعالی دوی ته عزت ور په برخه کړی دی او په خپل قوم کې هم عزت او احترام شته دی. عبدالله ابن ابی منافق چې دا خبره واورېده نو وار پارې خطا شو او په رپېدلې بڼه یې ورزیاته کړه، غلی شه، ما خو همداسې ټوکه کوله. او دا د منافقینو خیاست هم دی. زید بن ارقم ته وایي غلی شه، ما خو همداسې ټوکه کوله. خو زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه د ده ټولې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واورولې چې دې منافق ستاسو په شان کې داسې ویل. په همدې موقع عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رب العزت رسوله، ما ته اجازه راکړه چې زه د عبدالله بن ابی سر له غاړې غوڅ کړم او همدا نن ورځې دوزخ ته ورسوم. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورنه کړه. کله چې عبدالله ابن ابی له دې کاره خبر شه چې د ده ټولې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول شوي دي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شه او په دراغو یې قسمونه وخوړل او وی ویل چې ما هیڅ نه دي ویلي او زید پر ما دروغ او تورونه لګولی دي. ما هیڅ نه دي ویلي، خو زید په ما باندې دروغ ویلي او په ما باندې تورونه لګولی. د انصارو ځینې خلک هم د سفارش کولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوي دربار کې حاضر شول او وړاندیز یې وکړه ای د الله رسوله، عبدالله ابن ابی د خپل قوم مشر دی او ډیر لوی او مخور سړی دی. د یو ځوان هلک خبرې د ده په مقابل کې د منلو وړ نه دي. کیدای شي له دې هلک څخه غلطي شوي وي او یا په خبره سم نه وي پوه شوی. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو عذر ومانه، کله چې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه له دې پیښې خبر شو چې د منافق دروغ قسمونه رښتیا وګڼل شول او حضرت زید دروغجن وګڼل شو، نو زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه د شرم له امله له خپله کوره ووت، تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته کې هم نه حاضرېدلو. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، د الله رب العزت له لورې د المنافقون صورت نازل شو چې په همدې صورت کې د زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ریښتینولي او د عبدالله بن ابی منافق د دروغو قسمونو څرګندونه شوې وه. نو د ټولو په سترګو کې د زید بن ارقم احترام او درناوي ځای پیدا که. په یو روایت کې راځي کله چې د المنافقون صورت نازل شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړه چې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه دې په ډیره بیړه را وبلل شي.
لنډه دا چې څو ورځې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې زید حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکی انداز زید تر غوږو ونیوه او په مسکا یې ورته په غوږ کې په خوږو الفاظو وفرمایل ای زیده ستا غوږونه په رښتیا ول الله تعالی ستا تصدیق او سپیناوی را نازل که. نو کله چې الله رب العزت د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه تصدیق او سپیناوی کوي نو رسول الله هغه په مسکی انداز تر غوږونو نیسي او په مسکا ورته په غوږ کې وایي ای زیده ستا غوږونه په رښتیا ول الله رب العزت ستا تصدیق او ستا سپیناوی را نازل که. نو د رسول الله دې خندا چې کله دا مسکا په شونډو خپریږي مبارک غاښونه د سپوږمۍ په شان ځلیږي په صحابهو باندې د رحمت او د شفقت سوری خپروي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه خبره اوري نو په هغه باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د ابن هشام سیرت لیکي کله چې بیعت ثانیه یعنی دویم بیعت وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو ته د الله رب العزت د پاک دین بلنه ورکړه، د قرآن آیتونه ورته واورول او د اسلام لور ته یې وهڅول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ته دا هم وفرمیل ای خلکو آیا تاسې په دې خبره بیعت کوئ چې زما ساتنه به په داسې ډول کوئ لکه څرنګه چې د خپل اهل و عیال ساتنه مو په خپل ځان لازم ګرځولې ده. برا رضی الله تعالی عنه زیاته کړه هو د الله تعالی رسوله په هغه ذات قسم چې هغه تاسې پر حقه نبي رالیږلي یاست موږ به ستاسې داسې خیال او ساتنه کوو لکه څرنګه چې د خپل مال او د اولادونو ساتنه کوو. موږ جنګیالي یو، هر ډول وسله او جنګي توکي لرو او ټول عمر مو د تورې تر سوري لاندې تیر شوی دی چې د خپل پلار او نیکه څخه راته دا لاره په میراث کې را رسېدلې ده. ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه ورزیاته کړه ای د الله رسوله بې له شکه زموږ او د یهودیانو دوستي ده، موږ به ستا په خاطر له دوی سره دوستي غوڅه کړو او له دوی سره به مړی او ژوندی پرېږدو، خو که الله تاسې ته غلبه در په برخه کړي او تاسې خپل قوم ته بیرته ورستون شئ نو موږ به همداسې پرېږدئ. یعنې که الله غلبه درکړي موږ به پرېږدئ او تاسې به بیرته زموږ نه لاړ شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابوالهیثم دا خبره واورېده نو په مسکا شه، په مبارکو شونډو یې مسکا خپره شوه او په زړه راښکونکې مسکا یې ورزیاته کړه زموږ وینه ستاسې وینه ده، زموږ عزت او حیا ستاسې عزت او حیا ده، زه له تاسې څخه یم او تاسې له موږ څخه یاست، زه به له هغه چا سره جنګیږم چې له تاسې سره جنګ کوي او له هغه چا سره به سوله کوم چې تاسې ورسره سوله کوئ. نو دا د رسول الله مبارکه مسکا وه چې ټول صحابه ورته یې اطمینان او سکون وبخه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې ډاډه شول. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. سترګو ساتي ستوری مې ستا د مینې په زړه کې ناڅي، ښایست وتا ته حیران د قمرینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو، ښایست وتا ته حیران د خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو، پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو